د ورور ته پوښتنه کړې ده چې یو کس دی او جاهل دی ښه دیندار سړی دی او صرف ورته سورة الاخلاص یاد دی نو په دغه باندې همیشه د لمونځ کې د لمونځ صحیح دی او که نه الجواب چې د لمونځ ښه صحیح دی په یو صورت باندې همیشه لمونځ کول داسې دي صحیح دی خو دومره ده چې موږ له پکار دی چې یو څو صورتونه ورسره نور یاد کړو د هغې د لاسه به زموږ په منځ کې خوند راځي زمونږ د دې لمونځونو نه که تاسو خیال کړی عادت تی جوړ شوی دی عادت بس زر زر کوو ځان ته خلاص خوند نه راکوي خوند ولې نه راکوي ځکه چې موږ په دې نیت نه کوو چې یعنې دا د الله بندګي ده او د رسول په طریقې کوو موږ بس دا یو بوج د خلاصول غواړي نو د یو سړي 80 کاله عمر دی 15 کاله ترې لرې که نو څو کاله پاتې شو 15 کاله یو سړی سورت اخلاص وایي د ده په منځ کې به خوني نور څه شتي نه چې دی ووایي نو په منځ کې خوند نشته خو که دی چېرته صورتونه ورته ډېر یادي قرآن کې ورته ډېر ځایونه یادي نو کله یو کله بل کله یو ځای کله بل ځای دا لمونځ به خوند ورکوي یو سړي ته د رسول صلی الله علیه وسلم د منځ طریقه معلومه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم بدلته دا دعا به هم وي او دا به هم وي نو کله دا دعا وي کله دا دعا وي نو د منځ کې څه پیدا شو خوند پیدا شو اگر که لمونځ د دغه ورور چې دغه څه دی هغه صحیح دی خو پکار دی چې نور صورتونه ورسره یاد کړي والله اعلم